ځي لندن ته اروپایي ملکونو ته ولو ځای د صفت په دغه ده چې که زنا کوي ازادي ده که شراب چې کې ازادي ده دا ځوانانو ته دغه صفتونه کوي ټول څه ځي اوس د نورو مشرانو سره دا فکر نشته چې دا د ما زوی هلته ځي دا تګ روا ده او والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر هغه چاته ویل کېږي چې هغه ګناوې پرېږدي چې د کومو ګناهونو الله تعالی منع کړې ده اول د شان ورود په لحاظ دا حدیث مبارک پیغمبر علیه السلام چې وویلې په څه پورې یې وویلې وایي مکه معظمه چې فتح شوه د فتح د مکې معظمې نه وروسته یوه طرف ته د اخوت اسلامي درس و چې په لاس به هم چاته ضرر نه رسوی په ژبه به هم ضرر نه رسوی ځکه خو نوي خلک هم مسلمان شوه تیرې بدۍ به پرېږدی پیغورونه به پرېږدی هر څه به پرېږدی خو بل طرف ته د دغه مهاجرو مجاهدینو په منقبت او فضیلت چې هغه نوي مسلمان د مکې معظمې خبر شوه نو د هغو هم شوق د هجرت پیدا شوه چې وطن پرېږده ته مهاجر شې چې دا د هجرت غټ عظیم ثواب ته هم وګټې نبي علیه السلام ورته ویل لا هجرت بعد الفتح هجرت پس له فتح نه نشته مکه معظمه اوس پاته شو اوس چېرته هجرت کوي هغه مایوسه شو خفه شوه چې ښه خو د دغه عظیم ثواب نه محروم شو د دې د تسلي دپاره ویل المهاجر من هجر ما نهى الله عنه په خپل کور کې اوسېږه خو ګناه مه که تا ته به بیا هم د مهاجر ثواب خدای پاک درکوي هجرت دو قسمه ده ظاهري او باطني ظاهري چې دا وطن پرېښودل ده خبره مو مخکې اول حدیث کې هم کړې وه دا د کافر د ملک نه چې اسلامي ملک ته ځې علت شی ده خوف د معصیت ده چې په دغه ملک باندې قدرت کمونیستیانو راغی که زه دلته اوسېږم کېدی شي چې د دوی زور چې قوي شي خدای دې نه کوي کوي نو بیا به ما لمانځه ته نه پرېږدي ما به روژې ته نه پرېږدي ما به بل عبادت ته نه پرېږدي بیا زه خدای پاک ته مجرم کېږم ګناهګار کېږم د ګناه د ډاره هجرت وکړي چې په ګناه کې واقع نشم اصل علت هجرت خو دغه ده اوس نو که یو سړي وطن پرېښی او لاړ بل وطن ته خو په هغه بل وطن کې ګناوې نه پرېږدي بیا مهاجر ورته ویل کېږي هغه چې کوم شی علت د هجرت و هغه خو په ده کې نشو موجود دی خو د دغه ډاره تلو چې په ګناه کې دلته واقع کېږم خو عین په ګناه کې هلته واقع ده او که یو سړی په کور کې د خو ګناوې نه کوي هجران د ګناه راغی ترک د ګناه راغی هجرت حقیقي او باطني راغی نور د هجرت ظاهري حکم چې د یو وطن نه بل وطن ته تګ ده حکم دا ده که یو سړی په داسې وطن کې اوسېږي چې اسلامي احکامو ته دی نه ده خلاص حکومت کافرانو ده دی عبادات په ښکاره نشي کولی هلته هجرت په فرض ده چې دی به د دغه ځای نه ځي او که په داسې ملک کې ده چې خپل شعائر د دین چې دی کوي د کافر د طرف نه په ده کار نشته نه یې د لمانځه نه منې کوي نه یې د روژې نه منې کوي نه یې د علم نه منې کوي نه یې د بل عبادت نه منې کوي په یغه ځای کې هجرت بیا مستحب ده بیا به هم هجرت کې د کافر د ملک نه مستحب ده ولې مستحب ده ولې به ځې وایي چې د کافر د ملک نه لاړ شي مسلمانانو ملک ته اجتماع د مسلمانانو کې به قوت راشي چې مسلمان څومره په یو ځای ډیریږي قوت پیدا کیږي بل په صحباتو کې اثر د نبی علیه الصلاة والسلام د مسلمانو د کافر اور باید سره ونه ویني یعنی دومره لرې به تر کافر نه اوسېږي که د شپې په بیابان کې اور بلکې کافر د خپلې خیمې مخ ته باید ونه ویني دومره تر لرې ولې بار بار موږ نه وی چې ډېر اثر په صحبت کې ده که نه ده چې کافر سره اوسېږي ګټ د موږ د مسلمانانو په حال چې دعوه د اسلام لري او نور خلک یې ملاتړ کوي سړی دلته تعصف وکړي ځي لندن ته اروپایي ملکونو ته
او بیا چې راشي صفت هم کوي ډېر ښه ملک ده ځوانان نور هم څه بیایي خو چې شانه تحقیق څه وکړي لمونځ نشته روژه نشته د خواهشاتو پوره کولو ځای د صفت په دغه ده چې که زنا کوي ازادي ده که شراب چې کې ازادي ده دا ځوانانو ته دغه صفتونه کوي ټول څه ځي اوس دغه نورو مشرانو سره دا فکر نشته چې دا د ما زوی هلته ځي دا تګ روا ده دا مخکې ورځو کې دلته یو سړی راغلی و ما ته د سپارش په باب کې چې که چیرې مې ته دلته چاته ور معرفي کړي چې یو عهده یې راکړي زه د لندن نه راغلی بیا نو دا د خپل ځان د خوبایي صفت کوه 12 کاله غالبا روغ شو چې ما هلته شوی د تر اوسه مې ما قبولي نه کېږي هغه ملک ما ته ویزا او قبولي نه راکوي ولې زه د جنکیو نه ځان ګورم هلته قانون دا ده چې ته په کوټه کې اوسېږي سرکاري مسافرخانې دي بېګا ته جنکۍ درځي که ته بدعملۍ نه انکار وکړې بیا خو د تا اسلام ثابتېږي بیا پناه نه درکوي خو چې بدعملۍ کوي بیا بانه به هم دا کوي چې زه د طالب نه راتښتېدلی یم د مسلمانان مجاهدینو نه وژنم یې ځکه بیا هلته قبولي درکوي وایي زه هغه کم نه 12 کاله مې شو که څو کاله مې شو تر اوسه ماته قبولي نه راکوي بیا یې صفت کوي وایي هغه ډېر ښه ملک ده ما ځکه ورته ویل زه تاسو سپارښت ځکه نشم کړی چې دا 12 کاله تا څه بد کول چې هلته اوسېدې چېرته تلې په تا زه اوس څنګه اعتماد وکړم چې ته د هغو د طرف نه جاسوس راغلی د هغو دپاره کار کوې وایي دلته تنګ شوم مالې دلته تنګ شوې چې خلته مظاهرې وه خو مسلمانو کافر دواړه وه خاین کافر ته ورغلی خو بل اسلامي ملک ته بتلی که رښتیا د دغه نظام نه د تا بد راتلی د نظام نه تښتېدی چې زه خپل اسلامي شعایرو ته نه خلاصېږم خو اسلامي ملکونو ډېرو اسلامي ملکو ته بتلی دلته خو ګډ وډ ګر خلته مظاهرې خبره وه خو اسلام و کفر دواړه وو ټول خلک خو کافر نه و چې دلته اوسېده ته د دغه نه لاړې عین کافر ته ورغلی اوس بیا د ځان صفایي کوې ما ته صفات کوې مالې زه دې څه پېژنم هسې ښه یم چې دغه سوچ نشته چې دا د ما زوی د ما ورور دا موږ ته خو دعا او امیدونه ډېر خلک لري بل ورځ زوی 2 زمن مې تللي دي په دغه هغه کې دا تخلیه کې دا لفظ هم داسې ویل تخلیه کې یعنې چې دا وطن یې پرېښ په دا تخلیه کې تللي دي ته دعا وکړه چې خدای هلته ښه قبولي وکړي چې خدای په کافر قبول کړي دومره بې حیا شي په دام نه پیږي چې اوس دغه سړی چې دا زه امید د دعا ورته لرم دا د دین په برکت باندې د ده دعا خدای قبلوي که د بېدینۍ د وجې نه قبلوي چې دی بېدیني ته دعا وکړي بیا به یې د خپل څه حال وي یعنې دا سوچ هم بیا دماغ نه وي صاحب ته دعا وکړه 2 زمن مې تللي دي دا تخلیه کې چې خدای پاکې هلته ښه قبولي وکړي مالې نو دغه دا معنا ده چې خدای چې کافر یې کړي دا دعا ورته وکړه چې خدای کافر یې کړي مهاجر من هجر ما نهى الله عنه مطلب مې دا ده موږ تاسې سوري مهاجرت خو کړی کورونه مو پرېښي دي انما الاعمال بالنیات کې مو ویلي وو د علم پسې راوتلي یو مهاجر یو خو ډېر مهم موږ تاسو ته د علم د حاصلولو دپاره هجران معنوي ده که دلته موږ په مدرسه کې دننه اوسېږو خو خدای نخسته د لمانځه پایبندي نه وي غیبت وي شیطانت وي دروغ ویل وي مسلمان سره حسد وي په کبیرو ګناو لګیا یو بیا به د خدای رحمت څنګه موږ ته ورسي الله خو چې نصرت کوي ومن یخرج بیا که په لیارې مړ شي اجر واجب ده علی الله خو چې فی سبیل الله ووځي د خدای د رضا دپاره ووځي چې د خدای د رضا دپاره نه یې وتلی که نوم و نشان دپاره وتلی یا د خواهشاتو پوره کولو دپاره وتلی خو دغه خو عالم حقیقي طالب حقیقي ویل کېږي نه دا خو هجرت حقیقي غواړي د علم چې باطني هجرت هم وکړي ګناوې پرېږدي بیا به د خدای رحمت دروازې خلاصېږي شکوت الی وکیع سوء حفظي فاوصاني الى ترک المعاصي فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي